د ایران څرګندونو کابل خفه کړ، خو کرزی د روسیې او ایران د څرګندونو هرکلی کړی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د وروستي کورني کړکېچ په اړه د روسیې او ایران د څرګندونو هرکلی کړی دی. روسیې او ایران په جلا جلا اعلامیو کې د افغانستان کورني وضعیت له کبله پر سوله او سیمه ییز ثبات باندې د هغې منفي اغېزې په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې امریکا د ټاکنیز بحران په اړه ستونزو ته پام نه دی کړی. افغان حکومت په دې اړه د ایران د توند دریځ چې ظاهراً د عبدالله په ملاتړ نیول شوی انتقاد کړی او ویلي دي چې له ایرانه یې د داسې سطحې بیان تمه نه لرله. خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان کې د سولې د پروسې په ګړندي کولو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې علاقه ستایي. هغه زیاته کړه د سولې په پروسه کې د انحصاري مداخلې مخنیوي، د دې پروسې افغاني کول او د بین الافغاني خبرو اترو پیل به زموږ د ملي حاکمیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. پخوانی ولسمشر په امریکا غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل شتون د نورو هیوادونو سره د مقابلې او سیالۍ لپاره کار وانخلي. حامد کرزي په داسې حال کې د ایران او روسیې د څرګندونو ملاتړ کوي چې ویل کېږي نوموړي هڅه کوي د ایران او روسیې سره د اړیکو په ګرمولو طالبان ځان ته مایل کړي او په راتلونکي کې د ده په اند د یوې نوي حکومت مشري وسپارل شي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.